سلامونه دوستانو. نن بیا هم دوشنبه ده او تاسو زما د یوټیوب پر چینل د اروایي ګډوډیو د خپرونو لړۍ تعقیبوئ. نن بیا هم په یوه بله اروایي ګډوډۍ چې بارډرلاین نومیږي خبرې کوو. بارډرلاین څه ده؟ اروپایان په دې باور دي چې بارډرلاین یوه اروایي ګډوډي ده او په دې ګډوډۍ کې فرد په اړیکو، عواطفو، ځان وژونکو کړنو، پوچۍ یا پوچو افکارو، شکونو او ورته نور مسایلو اخته کیږي. یا په ټوله کې اجازه راکوي دا هغه اجازه راکوي دا ووایم دوستانو چې دا هغه ګډوډي ده چې په دې ګډوډۍ کې فرد داسې احساس کوي چې زه تنها پاتې کېږم، زه څوک نه لرم، زه یوازې یم، زه به څه کوم. او په دې ګډوډۍ کې فرد معمولا ډېر نارامه، ډېر ناراحت او ډېر وارخطا او وخت ناوخت ډېرې خبرې کوي، کله کله مانیک حالتونه ورته پیدا کېږي او له نورو ګډوډیو سره هم معمولا ارواپوهان شک پرې کوي چې دا به کیدای شي هغه ګډوډي وي، دا به هغه به وي. ښه، په دې اړوند په نړۍ کې بېلابېلې څېړنې او تحقیقات شوي دي دوستانو. داسې ویل کېږي چې په هرو 100 کسانو کې 2 کسه بارډرلاین لري او پکې لیدل شوې ده. ښځې 2 برابرې دي نظر نارینه‌وو ته او د DSM په اساس 1 په 100 کې د نړۍ خلک بارډرلاین لري چې البته دغه بارډرلاین اوس د DSM په اساس له 1 په 100 کې تر 15 په 100 کې تر پورته شوی ده. یعنی نن سبا په نړۍ کې ګڼ شمېر وګړي، خلک، ښځې، نارینه په بارډرلاین اخته شوي دي او له بده مرغه ورسره ځورېږي او ترې ناراحته دي. ښه، کیدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې موږ څنګه پوه شو چې موږ بارډرلاین لرو که نه؟ آیا موږ هم کیدای شي دا ستونزه ولرو که نه؟ ښه، اولنی مورد خو دا ده چې په بارډرلاین کې هماغه ډول چې په تعریف کې مې اشاره وکړله، خلک ډېر زیات پوچ افکار پیدا کوي، یعنی پوچېږي، بېمانا کېږي، ژوند ورته بېمانا کېږي. دغه خلک معمولا ډېر نشهیي توکو، شرابو، چرسو، ډېرو زیاتو آرایشي کارونو او ډېرو ملګرتیا او ورته نور مسایلو ته پناه وړي. یوازیتوب او له یوازې پاتې کېدو نه ویره هم د دوی یوه نښه ده. ښه، کیدای شي ځینې خلک چې دا اوس بیرونګرا شخصیت لري هغه وایي چې ښه موږ هم کیدای شي دا ستونزه ولرو. البته ځینې خصوصیتونه شخصیتي داسې دي چې موږ هغه خصوصیتونه لرو خو د ژوند په نورو چارو کې موږ ته ستونزه نه ده پېښه کړې. اما بارډرلاین له بده مرغه د ژوند په چارو کې یا وایم چې ورځنی ژوند ننګوي او کله چې وننګوي بیا موږ وایو چې دا نو ذاتي سالم حرکت نه ده او موږ کولی شو ورته ووایو چې دا نو نور ناروغي ده او ګډوډي ده. معمولا پښیمانه کېږي، ډېر له هر کار نه پښیمانه کېږي، ډېر شتاب کوي، ډېر عجله کوي، ډېر هیجاني کېږي، ډېر زیات افراط کوي، یعنی ډېر مفرط او افراطي خلک دي. دغه خلک په ځانګړي ډول که هغه ملګرتیایي، که مینهیي، که جنسي مسایلي، که مذهبي مسایلي، که هر څه یي، که موډ و فیشن یي، هر څه چې ډېر افراط پکې کوي. آن که دا تجارت و بزنس یي هم افراط پکې کوي. تهدیدیي دی، ځان ځوري، لاس وهي، تغمې کوي، ځان ځوري، ځان ته اذیت ورکوي، یو څه شعر و شاعرۍ ته هم پناه وړي او په هر حال شاعرۍ سره علاقه یي او معمولا دغه ګډوډۍ لرونکي خلک شاعران کېږي. د یو دایمي شک سره ژوند کوي. صحیح د پارانویا نه یي، مشکوک نه یي، یعنی د پارانویا ناروغي نه لري، د شک ناروغي نه لري، اما خپله دوی په ذات کې د خپلې بارډرلاین ناروغۍ سره پخوا کې هم خپل بارډرلایني شک کوي او غوسه هم معمولا لري او ډېر زر په غوسه کېږي. غوسه یې دای او شک یې دای چې تاسو به خپل کار کوئ، ژوند به کوئ، دی داسې شک کوي چې تاسو په قصه کې نه یئ او تاسو اهمیت نه ورکوئ او بیا نارامي او ناراحتي جوړي. ښه،
کېدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې د دغو ګډوډیو او په ټوله کې د بارډر لاین لامل څه ده، دلیل څه ده، موږ ولې وخت ناوخت په بارډر لاین اخته کېږو. ارواپوهانو چې تر کومه څېړنې کړي په دې اړوند یو لوی مورد د مغز هورمونونو لامل ښیي او یو هم ژنیتیک لامل ښیي چې معمولا په له ژنیتیکي اړخه حسي اړخه هم دا خلکو ته پیدا کېږي. ځینې ارواپوهان په دې باور دي چې دا کسب کېږي، یعنې تاسو په ژوند کې هغه چارې، هغه لوړې او ژورې، هغه سړې او تودې چې تاسو یې زغمئ په ژوند کې، په هغه ډول چې تاسو رالویږئ، په هغه ډول چې تاسو روزل کېږئ یا تربیه کېږئ، دغه تربیه او روزنه هم کله کله د دې لامل ګرځي چې تاسو په بارډر لاین اخته سئ او بارډر لاین درته پیدا سي. او تاریخي تجربې پخوا تنها کېدل، یوازې کېدل، له نورو خلکو ته ورکول، مثلا ځینې وخت داسې پېښېږي ځینې میندې، ځینې پلرونه راپاڅېږي او خپله لور، خپل زوی بل چا ته ورکوي، یا یې نیکه ته ورکوي، یا یې تره ته ورکوي، یا یې عمه ته ورکوي، یا یې بل چېرته لیږي، لیلو ته یې لیږي، مدرسو ته یې لیږي، دوی جایو ته لیږي، چې دغه مورد هم معمولا د بارډر لاین لامل ګرځي او خلکو ته بارډر لاین پیدا کولی شي. دا پوښتنه هم کېدای شي تاسو ته پیدا شي دوستانو چې ښه که احیانا یو څوک بارډر لاین ولري نو څه به کېږي؟ آیا کوم خطر ورته متوجه ده او که نه؟ زه غواړم یادونه وکړم چې بلې بارډر لاین یو خطرناکه مسله ده، یوه ستونزه ده او په خپل وخت باید درملنه وسي او له نیکه مرغه درملنه هم کېږي، یعنې د نورو هغو ناروغیو په څېر چې درملنه نه کېږي یا سخته ده یا په ډېره سختۍ کېږي، د بارډر لاین ناروغۍ درملنه ډېره ښه کېږي او تاسو کولی شئ چې بارډر لاین ناروغان ورغوئ. موږ دلته په افغانستان کې او په آنلاین ډول چې ما ځینې مراجعین درلودل په بهر کې، په نورو هیوادونو کې، مثلا ترکیه کې، امریکا کې او هند کې زما څو مراجعین وو چې بارډر لاین یې درلوده او له نیکه مرغه موږ کومک ورسره وکړ چې هغوی جوړ سي. دلته په افغانستان کې هم په حضوري ډول ځینې مراجعین راغلل او موږ مرسته ورسره وکړله او نیکه مرغه هغوی اوس ډېر ښه دي او ژوند یې په ډېر نارمال ډول او راحت ډول او خوشحاله ډول مخته ځي او هغومره ستونزې چې پخوا درلودې اوس یې نه لري. اما که مخنیوی ونسي څه پېښېږي؟ یوه لویه ستونزه او یوه لویه بدبختي چې په بارډر لاین کسانو راواردېږي او پرې اخته کېږي دغه خلک، هغه د ژور خفګان مسله ده. بارډر لاین خلک معمولا په ژور خفګان اخته کېږي، یعنې که خپله د بارډر لاین درملنه ونسي، بارډر لاین خو په ذات کې پاتې کېږي په فرد کې، تر خوا یې ژور خفګان هم ورته پیدا کېږي او کېدای شي دا هم یوه بدبختی سي. دویمې بارډر لاین کس چون شک کوي، چون افراط کوي، چون نشې کوي، چون جنسي مسایلو ته پناه وړي، نو کېدای شي کومې نورې بدبختۍ را پیدا کړي، کېدای شي تاسو په یوه بدبختۍ اخته کړي، کېدای شي تاسو ته جنجال جوړ کړي، کېدای شي ځان ته جنجال جوړ کړي. نو دا یوه مسله ده او کېدای شي هر څه پېښ سي. یو مورد او بل عاقبت او بله پایله هم دا ده چې شخص به ښه ژوند نه کوي، شخص به ډېر بریالی نه وي، خپله ټوله انرژي به یې په بارډر لایني کیسو کې تېرېږي، ډېر انرژي به یې په عواطفو تېرېږي، ډېر انرژي به یې په اړیکو کې تېرېږي، ډېر انرژي به یې په ډار تېرېږي، ډېر انرژي به یې په پوچو افکارو کې تېرېږي او په همدغه ډول به په اصطلاح ځورېږي او لالهانده به وي. دا پوښتنه هم که تاسو ته پیدا شوي دوستانو چې څنګه مخنیوی وکړو، نو باید یادونه وکړم چې اړیکې او روابط د دې ستونزې په راولاړېدلو او د دې ستونزې په له منځه وړلو کې خورا ډېر اهمیت لري. یعنې که له دوی سره اړیکې سالم سي، روابط سالم سي او د دوی اړیکې او روابط هم جوړ سي، دوی ته هغه مهارتونه چې په اړیکو کې کارول کېږي ور زده کړل سي، دوی کولی شي چې ژوند خپل ډېر ښه سمبال کړي او په ډېره خوشحالۍ او راحتۍ سره مخته بوځي. دا یو مورد ده. دویم مورد، موږ میندې او پلرونه کورنۍ باید پام وکړو چې د خپلو بچیو او د خپلو ماشومانو روزنه په دې ډول او په دې شکل کړو چې هغوی په راتلونکي کې په دغه بدبختۍ اخته نه سي. یعنې زموږ بچي باید دا احساس ونه کړي چې موږ یې تنها پرېږدو، زموږ حمایت او ملاتړ نشته ورسره. دا مورد باید زموږ بچي احساس نه کړي او زموږ بچي باید په دغه خلا کې پاتې نه سي. ورزش او موخه لرل د بارډر لاین خلکو لپاره یا په بارډر لاین د نه اخته کېدو لپاره خورا ډېر ژور او عمیق عمل دی چې موږ یې کولی سو او په ټوله کې
موږ د یوې ټولنې امن او د یوې ټولنې سلامتي پې اخیستی سو. که احیانا تاسو ته دا پوښتنه پیدا سوي چې ښه اوس څه وکړو استاد، موږ خو تر کومه پورې ستاسو خبرې تعقیب کړې، زه بارډرلاین یم یا زموږ یو عزیز بارډرلاین ده، موږ څه ورسره وکړو؟ په دې برخه کې باید زه ووایم چې موږ د بارډرلاین په برید ډېر امیدواره یو او له نیکه مرغه د نورو هغو اروایي ګډوډیو په څېر بارډرلاین ډېر ښه او په اسانه دربلنه کېږي. موږ کولی سو له دوی سره مرسته وکړو او د دوی په برخه کې د درملنې ډېره امیدواري شته. موږ معمولا بارډرلاین مشاهده کوو، له دوی نه معمولا ټیسټ اخلو، د دوی د بارډرلاین کچه معلوموو، بیا د کچې په اساس دوی ته طرح جوړو، په متواتر ډول جلسې ورسره اخلو، ډېر کیدای سي وخت وغواړي، کیدای سي ستونزې ولري درملنه، اما له دوی سره له کورنۍ سره مشورې، سلا مشورې، خبرې، متواتر بحثونه، پرله پسې درملنې ته تعهد، دا ټول هغه موارد دي چې د بارډرلاین په برخه کې کومک کولی سي او موږ له دغو ناروغیو نه خلک ساتلی سو. که تاسو د بارډرلاین یا د کومې بلې اروایي ګډوډۍ په اړه پوښتنه لرئ، ضرور له موږ سره په کمنټ کې شریکه کړئ. موږ به په راتلونکو خپرونو کې په هغو خپرونو او هغو پوښتنو هم بحث وکړو. مننه.